شروع کوم په نامه د خپلواک سترواک او ټولواک رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربان وي. ګرانو مینهوالو، زه فضل الله رحمن فضل په ادبي خپرونه جونرنګ سره د خپلو ملګرو په ځای کې ګرانو مینهوالو، نن موږ د پورن یو داسې هستۍ سره ناست یو چې څه د تعریف محتاجه نه دی. د پورن دپاره ډېرې ښې هلې ځلې کړي دي او لګیا دی. د ایاز صاحب سره نن ناست یو، د ده نه به یو خوږ کلام ریکارډي خپرونه کې سر تاسو ته ډېر دروند او تود هرکلی وایم. ډېر علي صاحب درخواست کوم چې هغه سر ته څه ولیکي. نو سر چونکې زموږ د وړوکوالي نه سر پاتې شوی دی او ډېر ښه پرسنالټي هم ده او د ادب سره ډېر ښه تعلق لرونکی هم دی د پخوانو پرسته. نو سر ته به یو دوه درې شعرونه خپل د غزل نه ډالۍ کړم چې سر جي زما او ستا ترمنځ نن یو بل سړی پیدا شو. زما او ستا ترمنځ نن یو بل سړی پیدا شو، رقیب او غماز دواړو نه بدل سړی پیدا شو. رقیب او غماز دواړو نه بدل سړی پیدا شو. او یو چغې شوې غوغا شوه دا ځای راشئ، یو چغې شوې غوغا شوه دا ځای راشئ، زمونږ پښتونخوا کې د کابل سړی پیدا شو. او هغې ویل ملګرو ته هغه مې نن لیدلی. فضل صاحب دا شعر به خصوصي د ایاز سر دپاره ډالۍ کوو چې هغې ویل ملګرو ته هغه مې نن لیدلی، خوشحاله یم نن مې د اوربل سړی پیدا شو. سر په دې شعرونو تاسو ته بلنه راکوم، خپل یو کلام به دې کتونکو ته. ډېره مننه مظهر خان وروره او فضل خان وروره. یقینا دا زما لپاره ډېره زیاته د فخر وړ خبره ده چې نن زما هغه ګلونه او هغه بوټي چې کوم موږ په دې لاسو لګولي وو هغه نن میوهدار صورت کې زه خپل یو طرف ته او بل طرف ته ستاسو په شکل کینم. یقینا زه من لویږم چې کله خپل شاګردان په دې منصبونو په دې مقامونو وینم. دا زما لپاره ډېره خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. ستاسو مینې او محنت په وجه سره دا هر څه چې میلاو شوي دي نن لکه بس د هغې سیله ده. او بله دا چې په دې یخ موسم کې دا موږ د کالج په دې اخري چتمنې ناست یو، یقینا ډېره تیزه هوا چلېږي او ژمی هم دی. په دې کې تاسو دومره هلې ځلې وکړې او زه دومره د اهمیت وړ وګڼلم چې زما هم تاسو څه ریکارډ کوئ. یقینا تاسو ته پته ده چې زه د شعر و شاعرۍ او د ادب سره زما ډېر مینه ده او هغه زما فیلډ دی. بالخصوص زما چې کومه شاعري ده یا لیک دی هغه په اردو کې ډېر زیات دی، تاسو ته پته ده. خو ستاسو په فرمایش منې او داسې زموږ د نور شاګردان او دوستان چې دي د هغو په فرمایش منې پښتو له هم موږ وخت ورکوو او په هغې کې هم تبازمایي کوو. یقینا کلام به دومره ښه نه وي، خو ستاسو د اصرار او موجود چې ما سره فی الحال په دې موبایل کې څه دي د هغې نه به تاسو ته زه یو باونډریانې یا حدود نه مني. ښه کلام چې په کومه ژبه کې که هغه د پښتو وي او که د اردو وي نو موږ به هغې له دا زما په تعلیمات دا دي. صحیح ده. ستاسو په مخ کې زه دا چونکې ما سره همدا کلام موجود دی فی الحال څه نشته او دا د جدید دور سره ریلیټډ دی. هغه کوم دور چې زموږ او نو تاسو ته پته ده. وایي زمونږ عمل بل له مشال پکار دی، زمونږ عمل بل له مشال پکار دی، داسې څه نوی شانتې چل پکار دی. زمونږ عمل بل له مشال پکار دی، داسې څه نوی شانتې چل پکار دی. او سره د علم خو شیطان مردود شو، سره د علم خو شیطان مردود شو. علم پورا خو پرې عمل پکار دی. او ستا په کتاب کې مسلې ډېرې دي، ستا په کتاب کې مسلې ډېرې دي، شیخه د دې مسلو حل پکار دی. او منصور په دار تل زنګېدلی ولې، منصور په دار تل زنګېدلی ولې، دستور د مینې هم بدل پکار دی. او چې نوي درد یې په ځیګر کې د بل، چې نوي درد یې په ځیګر کې د بل، داسې ژوندون لره خو جل پکار دی. او خوږمن زړګي له چې قرار راولي، خوږمن زړګي له چې قرار راولي، داسې ټپه داسې غزل پکار دی. خوږمن زړګي له چې قرار راولي، داسې ټپه داسې غزل پکار دی. او چې را ژوندی نه کي چغار د بلبل، چې را ژوندی نه کي چغار د بلبل، داسې بهار لره تو جل پکار دی. او د
ژوند تیارو له به رڼا ورکوو د ژوند تیارو له به رڼا ورکوو د ژوند تیارو له به رڼا ورکوو ګرانه د لاره خو توکل پکار او زمونږ عمل بل له مشال پکار داسې څه نوی شانتې چل پکار دا بل یو غزل دی دا درته پیش کومه ځکه چې غزل نه یو پښتو ژبه یو بیا مظهر دی دا به تاسو ته ډالۍ کوم زما په خیال زما په فکر باندې زنګ پرېوته زما په خیال زما په فکر باندې زنګ پرېوتو کله چې باغ غوندې وطن باندې مې جنګ پرېوته او زما حالات زما د سیمې د دهقان غوندې زما حالات زما د سیمې د دهقان غوندې شو ځکه چې نن سبا په مینه هم هلنګ پرېوته او د هغې چالو مزیدار لکه د مار شرابي نشه د حسن او مدام د بل سره خندا او ما ته ورانه څېره مدام د بل سره خندا او ما ته ورانه څېره زما راتګ باندې نن بیا د هغې رنګ پرېوته او ستا د راتلو کیسه اوږده لکه د ژمي شپه شوه نادان نن بیا د انتظار په تش پالنګ پرېوته او زما په خیال زما په فکر باندې زنګ پرېوته کله چې باغ باندې وطن باندې مې جنګ پرېوته دا موجوده کلام و فی الحال ډېره مننه چې تاسو راغلئ ډېر ښه سر تاسو ډېره مننه کوو چې دومره مصروفیاتو باوجود تاسو موږ له وخت راکړه او موږ له دا ګیرنه راکړه